سلامونه زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د ټکنیکل شاهد یوټیوب چینل مینوالو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه وي جوړ صحتمن اوسئ ګرانو دوستانو ملګرو موږ بیا ستاسو لپاره یوه ډېره زبردسته بهترینه ویډیو اپلوډ کړې ده خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو ټولو دوستانو ملګرو د خوښې وړ وګرځي نننۍ ویډیو زموږ د فیسبوک په باره کې ده یوه ډېره خوندوره مهمه بهترینه ویډیو ده د فیسبوک په باره کې بیا په خاص ډول د ټولو پښتنو ملګرو لپاره د فیسبوک لخوا چې کوم نوی اپډیټ رامنځته شوی دی مثال په همدې کې پښتو ژبه اضافه شوې ده مخکې مثال د انګلیسي ترڅنګ اردو عربي مثال فارسي همدا ژبې وي د فیسبوک مکمل سیستم به همدې ژبو ته چینج کېدو خو پښتو ژبه به نه وه نو اوس یو دا ډېر د خوشحالۍ خبر مثال دوی د نوي اپډیټ سره راوړی دی چې کوم نوی اپډیټ په فیسبوک کې د څه وخت کې رامنځته شو دوی پښتو ژبه اضافه کړه نو ټول هغه ملګري مثال چې څوک له انګلیسي سره مشکل لري مثال په انګلیسي ژبه نه په اسانۍ سره نه پوهیږي دوی کولی شي چې د خپل فیسبوک مکمل سیستم خپل پښتو ژبې ته چینج کړي په اسانۍ سره له فیسبوک څخه استفاده وکړي په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته اوس همدا طریقه ښیم سټیپ بای سټیپ مکمل چې څنګه تاسو خپل فیسبوک مکمل سیستم پښتو ژبې ته اړولی شئ چې بیا په اسانۍ سره فیسبوک استعمال کوئ په هر اپشن باندې پوه شئ ښه رابه شو مثال اوس همدې طریقې ته تاسو ټول ملګري او دوستان پښتانه وروڼه چې څوک غواړي چې فیسبوک پښتو ژبې ته چینج کړي همدا ویډیو سټیپ بای سټیپ د سره وګورئ ښه رابه شئ مثال خپل فیسبوک اپلیکیشن ته په همدې باندې به کلیک وکړئ تاسو دلته وینئ زموږ فیسبوک مکمل سیستم چې اوس دی په انګلیسي ژبه کې دی تاسو وینئ هر څه دلته په انګلیسي دي تاسو وینئ مکمل هر څه څومره سټریک چې دي که زه دلته په یوه هم کلیک وکړم تاسو دلته وینئ هر څه مکمل لیکل هر څه دلته په انګلیسي ښیي مثال دلته تاسو وینئ مکمل هر څه دلته لیکلي چې ګروپ دا به مکمل هر څه پښتو ته چینج شي که زه کله د پښتو ژبې ته وړم که هر کله چې تاسو وغواړئ چې خپل فیسبوک سیستم مکمل پښتو ژبې ته چینج کړئ خپلې د خوښې ژبې ته نو تاسو به دلته راشئ په همدې پروفایل کې په همدې درې ټکي وینئ په همدې به کلیک وکړئ هر کله مو چې دلته کلیک وکړه همدې څخه وروسته به لاندې راشئ تاسو به دلته مثال په همدې سیټینګز پرایوسي باندې کلیک وکړئ تاسو وینئ په همدې مو چې کله کلیک وکړئ دلته به تاسو ته لیست کې راشي په همدې لیست کې به تاسو بیا لانګویج ولټوئ دلته په لانګویج باندې کلیک وکړئ تاسو وینئ همدا په همدې مو چې کله کلیک وکړو دلته به تاسو بیا په همدې لیست کې تاسو ته به یو بل لیست همدا ډول ښکاره شي دلته تاسو وینئ انګلیسي ژبه انتخاب شوې ده دلته په همدې لیست کې به تاسو پښتو ژبه ولټوئ همداسې به لاندې راځئ تاسو ورو ورو دلته به اوس تاسو ته پښتو ژبه په خپله پښتو سره لیکل شوي وي تاسو به هغه انتخاب کوئ موږ راځو پښتو ژبه ګورو تاسو وینئ دلته پښتو په همدې پښتو باندې به کلیک وکړئ چې هر کله زه په همدې پښتو باندې کلیک وکړم د فیسبوک مکمل سیستم اوس پښتو ژبې ته تبدیل کېږي زه دلته کلیک کړم تاسو وینئ پروسس مرحله روانه ده زموږ مکمل سیستم چې دی تاسو وینئ پښتو ژبې ته چینج شو دلته هر څه په پښتو بدل شول تاسو وینئ مکمل څومره لیکنه چې وه د فیسبوک سیستم هم مثال همدا درې ټکي اول په چپې خوا کې اوس همدا ښي خوا ته مثال وبښئ په ښۍ خوا کې مثال چپې خوا ته تبدیل شول هر څه له ښي خوا نه شروع شول تاسو دلته وینئ مکمل سیستم کې تغییرات راغلل که دلته زه اوس په همدې درې ټکي کلیک وکړم مثال دلته مکمل هر څه به موږ ته په پښتو ښیي تاسو وینئ دا ټول هر څه په انګلیسي وو اول دا وینئ مکمل معلومات چې دي مثال نو تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره مثال که فیسبوک کې په کوم اپشن نه پوهېږئ په اسانۍ سره خپل پښتو ژبې ته وړوئ په انګلیسي سره مشکل لرئ انګلیسي ژبې سره نو تاسو په اسانۍ سره په هر اپشن یې پوهېدلی شئ نو دا یو ډېر خوندور اپډیټ و په خاص ډول د پښتنو لپاره یو ډېر زبردست خبر و چې همدا اپډیټ دوی رامنځته کړ اوس ډېر پښتانه ملګري ډېر داسې ملګري شته چې مثال داسې خاص تعلیم نه لري نو دوی یا په انګلیسي باندې نه پوهېږي نو دوی کولی شي دا اسانتیا رامنځته شوه چې هر څوک اوس له فیسبوک څخه په اسانۍ سره استفاده وکړي چې په کات مثال په پښتو خط باندې پوهېږي مثال او دومره څه تعلیم وي چې مثال پښتو لیکنه یې زده وي مثال دومره لږ په لیک پوهېږي نو که انګلیسي نه وي زده هم مشکل نشته دوی فیسبوک استعمالولی شي یو ډېره زبردست اپشن یو ډېر زبردست اپډیټ و چې مثال له فیسبوک لخوا رامنځته شوی دی ښه نو ویډیو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شیر کړئ چې دوی هم له همدې څخه برخمن شي خپل فیسبوک مثال پښتو ژبې ته چینج کړي او په اسانۍ سره د فیسبوک څخه استفاده وکړي او په هر اپشن د فیسبوک بیا په آینده کې وپوهېږي د اوس لپاره د خدای په امان ټولو دوستانو ملګرو ته ښه وخت په خدای مې سپارلی یاست